چې کومه ښځه په داسې حالات کې شپه تېره کړي چې خاوند ترې ناراضوي، خاوند ورته آواز وکړو دې تابعداري ونه کړه، نو د الله رسول فرمایي د ساره پورې په دې باندې ملایک لعنت وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ښځې ته خاوند آواز وکړي د یو حاجت دپاره نو دا به خامخا راځي اگر که دا په تنور باندې ولاړې ډوډۍ پخوي. دویم حدیث صحیح حدیث دی چې که دا پکې جواب باندې ناست دی خو چې خاوند آواز وکړو فوراً به دا راپاسي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کومه ښځه په داسې حالات کې شپه تېره کړي چې خاوند ترې ناراضوي، خاوند ورته آواز وکړو دې تابعداري ونه کړه، نو د الله رسول فرمایي د ساره پورې په دې باندې ملایک لعنت وایي. دویم حدیث کې دی چې ملایک او کبان او میږان او ټول مخلوقات دا په دې ملعونه ښځه باندې لعنت وایي. په سړو باندې د الله او رسول نه زیات حق د مور او پلار دی په سړو، او په ښځو باندې د الله او رسول نه بعد د خپل خاوند دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ما ته الله رب العالمین جهنم وښوده نو په ټولو کې زیاتې په دې جهنم کې ښځې پرتې وي، الله رب العالمین د ښځو ډک کړی او جنت چې راته الله رب العالمین وښوده په جنت د مسکینانو او غریبانانو نه ډک و. نو دې ښځو وویل دې ښځو چې ای د الله رسوله زمونږ د جهنم د ډکېدلو او دا جهنم ته زیات تلل د هغې څه وجه ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې ستاسو دوه خطرناک نقصان دي، یو تکثرن اللعنه، په تاسو کې خیرې ډېرې زیاتې د حد نه بار خیرې کوئ، خاوند ته بچو ته سارو ته چرګو ته هر څه ته خیرې کوي، نو خوله م خرابه ده، خیرې او بددعا ده نه راوځي. او دویم یې ورته وفرمیل وتکفرن العشیره، تاسو د خپل خاوند ناشکري کوئ، ټول عمر به درته خوراکي لباس به یي جامې به یي هر څه به یي، خو که چېرته یوه ورځ ته یو تکلیف او لوږه راله نو ستاسو اواز دی چې موږ چېرته هم په دې کور کې خوشحالي او خیر ونه لیده. نو د خاوند د ناشکرو د لاسه چې زړه م خراب دی ناشکري ده در پکې د هغې د لاسه الله رب العالمین اور ته اچولی.